پښتنو ورونو تاسو چې په کوم پردي ښار یا ملک کې اوسېږئ د هغې د امن د خیال ساتئ او هلته کې چې دی نو د خپلې بیلې پېژنګلو ژبې جامې دود دستور د ژوندي ساتلو دپاره خامخا کوشش کوئ. په خپلو کې د تړون دپاره کوشش کوئ، د زړونو تړون دپاره کوشش کوئ. یاد ساتئ ستاسو دغه تړون په نورو ښارونو په پردو ښارونو ملکونو کې چې دی نو د لر او بر پښتانه په ډېر داسې ځایونه دي چې هلته یو ځای اوسېږي. که چېرته داسې وشي چې داسې یو دوه کسان داسې یو ځای شي او هغه چې دی نو د پښتون قوم د تړون دپاره کار وکړي، د پښتنو په منځ کې د زړونو تړون دپاره کار کوي، هغه 2-3 کسان 4 کسان، نو یقین وکړئ چې دغه کار به انشاءالله یو ورځې په دې پښتنه خاوره باندې د پښتنې خاورې د تړون سبب جوړ شي، د پښتون قوم د تړون سبب به جوړ شي. نو که مونږ په دې پردو ملکونو ښارونو کې چې کوم میشته پښتانه یو او هغه چې دی نو دوه د لر او بر داسې پښتانه یو ځای شي او په خپلو کې د تړون نه ګام واخلي، د زړونو تړون نه ګام واخلي او نور پښتانه ځان سره تړل شروع کړي، نو یقین وکړئ چې دغه تړون به یو ورځې په دې پښتنه خاوره باندې د پښتون قوم د تړون د پښتنې خاورې د تړون سبب جوړ شي. که خیر